سلامونه او نیکې هیلې د انار پلس قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې روغ به وئ. آیا خفه یئ؟ شاید خفه وئ. ډېر انسانان په خپل ژوند کې هره ورځ یا هره میاشت او په کال کې حتما یو ځل خفګان تجربه کوي. نو تاسو په دې پوهیږئ چې انسان هیڅکله هم خوشحاله نشي اوسېدلی؟ زه یې بیلګه درته وایم. دا د انسان فطرت دی چې خپل ځان خوشحالۍ ته نه پرېږدي. د بیلګې په توګه که یو کس پیاده په لاره روان وي او ستړی شي نو وایي خدایه ماته یو بایسکل راکړه خو د دې پیاده روۍ نه مې خلاص کړه. که خدای بایسکل ورکړي نو بیا وایي چې خدای موټر سایکل راکړه دې بایسکل خو زه ډېر ستړی کړلم. او که خدای ورته موټر سایکل هم ورکړ بیا د موټر غوښتنه کوي. او که بالاخره خدای ورته موټر هم ورکړ بیا وایي چې خدای ولې د فلاني سره پورته ماډل موټر دی او زما سره دا ماډل ماته یو ښه موټر راکړه. نو همدا لامل دی چې انسان هیڅکله خوشحاله نشي اوسېدلی ځکه انسانان ډیری انسانان ټول نه ډیری انسانان هیڅکله هم نه راضي کیږي. لکه څنګه مې چې مخکې دې ټکو ته اشاره وکړه که پیاده وي بایسکل غواړي که بایسکل ورسره وي موټر سایکل غواړي او حتی که لباس یې هم وي وایي چې زه ولې د فلاني په څیر لباس نه لرم زه ولې کور نه لرم زما ولې دا شی د هغه په څیر نه دي. نو څنګه خوشحاله اوسو؟ ډېر په لنډو ټکو کې درته وایم شته څیزونه مه نظر انداز کوئ. څه چې اوس لرئ کوم ژوند چې نن کوئ همدا نن ترې خوند واخلئ همدا نن شکر پرې وباسئ. سبا چې څه کیږي هغه خو به کیږي خو که نن مو زړه ورته وخوړلو ستاسو نن ورځ بربادوي نور هیڅ کار هم نه کوي. نو تر هغو پورې انسان خوشحاله نشي اوسېدلی تر څو شته څیزونه غنیمت ورنه ګڼي. زموږ په اطراف کې ډېر څیزونه شته چې موږ یې نه وینو خو زموږ په ژوند کې لوی رول لوبوي. ځکه د تیر وخت او سبا لپاره زړه خوړل هیڅ ګټه نه لري. یوازې نن ورځ مو در بربادوي او سبا څوک خبر څوک مړه او څوک ژوندي. نو نن شپه چې ویده کېدلی په ارامه زړه ویده شئ ځکه سبا الله مهربانه دی. تر بیا ښې چارې الله مو مل شه.